د نن ورځې دوه مهم خبرونه. دوحه: د پاکستان استازي د افغانستان په اړه د 4 هیوادونو استازو سره وکتل. بلخوا طالب چارواکي طالبانو دوحې ناسته کې په نه ګډون سره هیڅ هم ونه بایلل. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په دوحه کې د دوحې غونډې په حاشیه کې د ازبکستان، ترکیې، ناروې او اروپایي ټولنې استازو سره د افغانستان په اړه کتلي دي، خو نوموړي د دغو کتنو نور جزئیات نه دي خپاره کړي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي برخې یو تن مشر ذاکر جلالي وایي طالبانو د دوحې په ناسته کې نه ګډون سره څرګنده کړه چې حکومت یې خپلواک دی. ذاکر جلالي پر خپل ایکس لیکلي چې د طالبانو له ګډون پرته د افغانستان په اړه هره نړیواله ناسته بې ګټې ده او په دې ټول پوهیږي. د هغه په وینا د طالبانو حکومت د دوحې نننۍ ناسته کې نه ګډون سره هیڅ ونه بایلل، خو د غونډې اهمیت یې کمرنګه کړ. دا وې چمتو کلي خبرونه، تر بیا ښې چارې، ښه وخت.